ته او بیا راتله په عقل ګرانه ده نن مې لیونې کړه بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې کړه بیا که ځې نو ځه. زما نوم ګلزار خان اریانکوټ دی او د دې ملکنډ سیمې د اریانکوټ کلي سره تعلق ساتم. بنیادي تعلیم ما میټرک مې د اریانکوټ های سکول نه کړی دی د دې کلي نه او بیا مې د ډیګري کالج نه مې بي ایس سی کړې ده. وروسته بیا د پېښور قطب یونیورسټۍ نه ما ایم سی ایس کړی دی او اوس مې ډیګري ترلاسه کړې ده. او د دې نه علاوه د آرټس په حوالې سره تاسو خبره کوئ نو آرټس د ژوند ډېر لوی ضرورت دی. که موږ آرټس ته وګورو نو آرټس د ژوند ښکلا ده. لکه که ساینس هم لګیا دی نو هغه د آرټس لپاره لګیا دی او که بل څه هغه لګیا دی هم د آرټس لپاره دی. لکه او د موسیقۍ خبره چې ده د موسیقي یو ترتیب دی یو د سورونو ترتیب دی نو دا آرټس بنیادي طور یو څیز کې ترتیب اچوي یو منظم کوي. شعر او ادب چې کوم دی نو په آرټس کې ډېر لوی کار کړی دی. زما د فن استادان که وایم چې نشته نو هم نشته او که وایم چې ډېر زیات دي نو هغه بده به نه وي ځکه چې باقاعده طور زه د استاد سره نه یم پاتې شوی او د استاد نه ما داسې زده کړه نه ده کړې په باقاعده طور باندې. بس په خپل کور کې لګیا یم. زموږ کورنۍ یو ادبي کورنۍ ده نو موږ ته سمانیت نشته. بس سازم غږ او سندرې مو وایو او که زه وایم چې زما استادان ډېر دي نو هغه د سوشل میډیا یا د ټلویزیون یا د ریډیو په حوالې سره زه خبر کوم چې موږ ډېر خلک اورېدلي دي او د هغوی نه موږ انسپایریشن اخیستی دی نو دا هم یو طرف ته دی چې ما د ډېر خلکو نه زده کړه کړې ده. درد مې اسویله که بیا که ځې نو ځه پروفیسر صاحب شاه صابر صاحب دی او دا ما تقریبا څلور نیم کاله مخکې ریکارډ کړی دی. دا ما ځان دپاره ریکارډ کړی و لکه زما ډېر زیات خوښ شوی و ما چې دا خو زه ریکارډ کړم نو ښه ده. ما بهر ته نه و رایستی میډیا ته زما نه ما خیال دی رور زما نه اخیستی و په دې اخره کې چې دا زه څوک رانه غواړي نو هغه له ما هغه ریکارډینګ ورکړو او وروسته چې زه خبرېدم نو په میلیونونو خلکو هغه شیر کړی و کتلی و ډېر زیات خوښ شوی دی. نو درد مې اسویلی که بیا که ځې نو ځه نو د دغې یو څو شعرونو به تاسو ته زه ویم. درد مې اسویلی کړه بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې کړه بیا که ځې نو ځه درد مې اسویلی کړه بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې کړه بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې کړه بیا که ځې نو ځه. بیا راتله په عقل ګرانه ده ته او بیا راتله په عقل ګرانه ده ته او بیا راتله په عقل ګرانه ده ته او بیا راتله په عقل ګرانه ده نن مې لیونې کړه بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې کړه بیا که ځې نو ځه درد مې اسویلی کړه بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې کړه بیا که ځې نو ځه ځان ته مې لوګې کړه بیا که ځې نو ځه. که خپلې دې نشو ووایه رښتیا که خپلې دې نشو ووایه رښتیا که خپلې دې نشو ووایه رښتیا که خپلې دې نشو خیر دې ما پردې کړه بیا که ځې
کزې نو زه درد مې اسویلې کړه بیا کزې نو زه ځان ته مې لوګې کړه بیا کزې نو زه ځان ته مې لوګې کړه بیا کزې نو زه د صابر پخوا کې کېنه لږ کېنه د صابر پخوا کې کېنه لږ کېنه د صابر پخوا کې کېنه لږ کېنه د صابر پخوا کې کېنه لږ ورک یې ګلې کړه بیا کزې نو زه ځان ته مې لوګې کړه بیا کزې نو زه درد مې اسویلې کړه بیا کزې نو زه ځان ته مې لوګې کړه بیا کزې نو زه ځان ته مې لوګې کړه بیا کزې نو زه ځان ته مې لوګې کړه بیا کزې نو زه سپوږمۍ چې نیم اسمان ته راشي زه د جانان تصویر ته اوښکې که اوښکې تویومه تسلي ما راکوه یاره او سمندر میں در نوڑنا پا عباسین جانان لا اکڑا پا کنارا رس رزے کزے ڈاڈ را کوینا په اخر کې زما دا پیغام دی چې په خپلو خویندو باندې تعلیمونه وکړي او ټوله معاشره د تعلیم طرف ته هغه شي چې تعلیم وکړي او ورسره په خپل منځ کې مینه وویشئ او د یو بل قدر عزت او احترام وکړئ ځکه چې هر یو سړی یو پیره پیدا دی او هغه یو پیره ژوند لري او د هغه قدر په هر چا باندې فرض دی او د هر چا قدر په هر چا فرض دی پکار دی چې موږ د هر چا قدر وکړو او د دې قدرت د دې مخلوق د دې هغه وکړو عزت وکړو احترام وکړو ډېره مننه